طالبانو لاس ته د کابل لویدلو او د غني د وتلو په اړه حمدالله محب څه ویلي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. واشنگټن د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان څخه د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د وتلو په ګډون پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې ورځو او ساعتو په اړه جزئیات خپاره کړي دي. ښاغلي محب په دې مرکه کې څرګنده کړې چې ښاغلي غني دې وروستۍ پرېکړې ته رسېدلی و که جګړه کابل ته ورسېږي هغه او د افغانستان حکومت به جګړه بایللې وګڼي او د هغه په وینا کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل پرېکړه وشوه چې ښاغلی غني له افغانستان څخه وځي. نوموړي وویل له افغانستان څخه د ښاغلي غني د وتلو په اړه له امریکا سره هیڅ ډول همغږي او مشوره نه وه شوې. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.